السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سبحان الله ما د ANS یوټیوب چینل له اړخه دوستانو زه ستاسو سره په دې نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. تېره ویډیو مو خرابه شوې وه، هیله ده چې خفه شوي نه یاستئ. مونږه موضوع تل په څېر همغه په زړه موضوع باندې غږېږو او همغه طریقه بیا کومه ځکه چې هغه ویډیو خرابه شوې وه. نو اوس مو د هغې په مناسبت باندې بله ویډیو جوړه کړه چې څنګه کولی شو د کمپیوټر سکرین ریکارډ کړو. هغه که کیمره لري یا نه لري، ځینې خلک وایي چې کوم کمپیوټر یا لیپټاپ چې کیمره نه لري هغې ریکارډینګ نه کیږي. نو دا خبره چې کوم دی غلطه ده، ځکه چې ریکارډینګ ولې نه کیږي. نو د دې طریقې مطلب د کولو لپاره تاسو باید لومړی پروګرام ډاونلوډ کړئ، ځکه چې په ځینې وینډوز 7 کې چې هغه هلته هم خپل دغه لري خو هغې د لارې ریکارډینګ نه کیږي. نو د دې لپاره باید مونږ یو پروګرام ډاونلوډ کړو انټرنیټ نه. نو تاسو باید تاسو سره انټرنیټ وي، موجود وي. راځو طریقه په دې ډول ده چې براوزر خلاصوو. او سرچ کې لیکو چې آیس سکرین ریکارډر سرچ کوئ. نو دلته چې کوم دی ډېر زیات ویب سایټونه راځي، نو هغه باید هسې AD چې کوم سره لیکل شوي وي هغې نه هېڅ نه ډاونلوډ کېږي، هسې یو نشرات وي. راځو د خپل ویب سایټ ته، دا دی په دې ویب سایټ باندې کلیک کوو، دا خلاصوو. دا ویب سایټ چې خلاص شي نو دلته لیکل شوي دي فری ډاونلوډ او اپګریډ ټو پرو. نو فری ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ، دې سره به ډاونلوډینګ روان شي. دا دې دلته ښکاري. کله چې ډاونلوډینګ ختم شو نو هغه نه بعد به تاسو دغه فایل خلاص کړئ او رن به کوئ. رن نه وروسته به انسټال کړئ. 15.8 MB د سایز یې ورژن 15.3 یادوي. نو ما ډاونلوډ کړی دی او مونږ چې کومې ویډیوګانې کوو د PC مطلب د کمپیوټر هغه، نو هغه هم له همدې پروګرام باندې جوړوو. نو هیله دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي، دا د هغه راغله سب فایل به ووهئ او ډاونلوډینګ روانېږي. خو ما ډاونلوډ کړی ستاسو لپاره مې طریقه ښودله. الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي او زمونږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دې چینل کې 3 کسان کار کوي او تاسو لپاره خوندورې معلوماتي تفریحي او خوندورې ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې ورچوي او جوړوي. نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د خوشحاله اوسئ، آرامه او سوکاله افغانستان په هیله دعاګانو کوم. یاد ساتئ. مننه دوستان.